د تایلند هیواد. د تایلند کلمه له دوو برخو جوړه شوې چې یوه یې ټای او بله یې لنډه. د ټای کلمې لغوي معنا انسان یا بشر یا آزاد انسان دی او لنډ بیا انګلیسي کلمه ده چې د خاورې، هیواد یا وطن معنا ورکوي. د تایلند هیواد په تیر کې د سیام په نوم یادېدو چې سیام د سنسکریت ژبې کلمه او د سرو زرو خاورې معنا ورکوي. موندنې ښیي چې له نن 40,000 کاله وړاندې تایلند کې انسانانو ژوند کړی او هلته یې د وریجو کرکیله درلوده. تایلند د سویل ختیځ اسیا په زړه کې پروت هیواد دی. لاوس، میانمار، کمبودیا او ویتنام د تایلند ګوند هیوادونه دي. حکومت او سیاست یې د تایلند حکومت ډول شاهي دی. دغه هیواد د اساسي قانون په شتون کې بشپړ مرکزي حکومت سره شاهي نظام لري چې په انګلیسي کې د حکومت دغه ډول ته یونیټري کانسټیټیوشنل مونارکي وایي. د تایلند اوسنی شاهي نظام په 1932 کال کې د یو سوله ییز انقلاب په پایله کې رامنځته شوی. تایلند کې د اوسني نظام وړاندې ډېرې پوځي کودتاوې کېدلې او په نړۍ کې د کودتاو د 4م هیواد ریکارډ خپل کړی و. د تایلند هیواد پارلمان لري چې 2 خونې یعنی ولسي او مشرانو جرګې لري. اجرایه ځواک د پاچا په لارښوونه د لومړي وزیر لخوا وړاندې وړل کیږي. تایلند د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی او د سیمې په کچه په سیماییزو سازمانونو کې فعاله برخه لري. تایلند اسرائیل او فلسطین دواړه د خپلواکو دولتونو په ډول په رسمیت پیژني. د پاکستان په شمول د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې سفارتخونې لري، خو تر اوسه د افغانستان سفارت په تایلند او د تایلند سفارت په افغانستان کې نشته. وګړي او پراخوالی یې تایلند څه د پاسه 500,000 کیلومتره مربع پراخوالی لري او د ځمکې پر بنسټ د نړۍ 50م تر ټولو ستر هیواد دی. تایلند په 80 ولایتونو ویشل شوی چې د یو مرکزي حکومت لخوا اداره کیږي. د تایلند د وګړو شمیر 60 میلیونو ته رسیږي چې په نړیواله درجه کې 22م تر ټولو ستر وګړیز هیواد راځي. د تایلند غوڅ اکثریت چې 94 سلنه کېږي بودایان او ورپسې 4 سلنه مسلمانان دي. په قومي جوړښت کې د تای قوم اکثریت دی. بانکوک د تایلند پلازمینه ده. پوځي او اقتصادي وړتیاوې تایلند 300,000 وسلوال پوځ لري او 19م نړیوال ځای خپل کړی. تایلند نوی صنعتي شوی هیواد دی او د اقتصادي ځواک پر اساس د نړۍ 80م هیواد شمیرل شوی. د تایلند پولي واحد بهت نومیږي او 2.5 افغانۍ یوه تایلندۍ روپۍ کېږي. تایلند کې هر کال د 240 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت توکي بهر ته لیږي او بیا د 226 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت توکي له بهر خپل هیواد ته راوړي. د امریکا متحده ایالات، چین، جاپان او اروپایي ټولنه د تایلند سوداګریز ملګري دي. د تایلند په اړه 10 په زړه پورې خبرې. لومړی، د تایلند د خلکو یو ستر ویاړ دا دی چې د تاریخ په اوږدو کې دغه هیواد د کوم بل هیواد مستعمره شوی نه دی. دویم، تایلند بودایي هیواد دی. هلته مذهبي مشرانو او پاچا ته ځانګړی درناوی کیږي او هیڅ کس یې د سپکاوي حق نه لري. دریم، د تایلند د خلکو عقیده دا ده چې د انسان وجود سپېڅلې برخه سر دی. دا حتی د ماشوم سره د مینې او ناز په پار هم باید سر لمس نشي. څلورم، د تایلند خلک دا ډیره بده مني که چیرې یې کور او یا د اوسېدو کوم بل ځای ته له بوټانو سره دننه شئ. پنځم، د تایلند د خلکو یو بل خوږ کلتوري رواج دا دی چې دوی سترې کورنۍ لري. له واده وروسته د پلار، مور، خویندو او ورونو څخه د ښځې او خاوند جلا کېدل د شرم وړ عمل دی چې ډېر تایلنډیان یې نه کوي. شپږم، تایلند کې د بودایي دین 15,000 عبادت ځایونه دي.
کله چې یو څوک ورځي باید ځانګړی لباس پر سر وي. لنډو کالیو سره ورتګ یې د بې احترامۍ په معنا ده. اووم، که ټایلنډ کې چا ډالۍ درکړه نو تر هغې به یې نه ګورئ تر څو چې یاد کس تللی نه وي. اتم، د نړۍ مشهوره انرژي یا ریډ بول ټایلنډۍ ده. نهم، د نړۍ تر ټولو کوچنی ژوی بمبل بټ ټایلنډ کې دی. او لسم، د ټایلنډ بیرغ د سور، آبي او سپینو رنګونو جوړ شوی چې سور رنګ د ټایلنډ د خلکو، سپین رنګ د دوی د دین او آبي رنګ د دوی د شاهي کورنۍ ښودنه کوي.